د وچو شونډو فکرنګ په معنا نه پوهیږي، هیڅوک ما نه درکوي، هیڅوک په ما نه پوهیږي. د وچو شونډو فکرنګ په معنا نه پوهیږي، هیڅوک ما نه درکوي، هیڅوک په ما نه پوهیږي. دوی زندگی ته د رنګونو په نامه ورګوري، دوی زندگی ته د رنګونو په نامه ورګوري. دوی لا تر اوسه د ګلاب په مسکا نه پوهیږي. او ولې دوه لارې شي یو ځای، ولې جلا شي بیرته، ولې دوه لارې شي یو ځای، ولې جلا شي بیرته، ولې خپل زړه د چا د زړه په درزا نه پوهیږي. او ما ته معلومه شو هر څوک په بل چا مکمل، ما ته معلومه شو هر څوک په بل چا مکمل، خو چې سړی نشي تر کومه تنها نه پوهیږي. او څوک په جذباتو کې دننه ځان موندلی نشي، څوک په جذباتو کې دننه ځان موندلی نشي، څوک عناصرو نه بهر په دنیا نه پوهیږي. او چرته پخوا یو ځل ملایو ورکتلي و چا، چرته پخوا یو ځل ملایو ورکتلي و چا، حمیم اوس هم د ژوند په بله ادا نه پوهیږي، حمیم اوس هم د ژوند په بله ادا نه پوهیږي. د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو لیدونکو، زه ظاهر څراغ مو ادبزار خپرونې ته هرکلی کوم. له نیکه مرغه په خپرونه کې راسره له بلخ ولایت نه راغلی ځوان تکړه شاعر، لیکوال، همداراز ژورنالیست رفیع الله ریحان میلمه دی. ریحان صاحب ستړی مه شئ، ادبزار خپرونې ته بخیر راغلی. ډیره مننه. لومړی تاسو ته سلام، د ادبزار خپرونې ټولو مینوالو ته او د مشرانو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته هیله ده چې ټول به راته جوړ روغ د صحت او عافیت پر جامو کې پټ او د یوازیني څښتن تعالی پر خاورینه ځمکه به د امن ساه اخلي. ډېره زیاته مننه. ریحان صاحب، زه عموم کې له ځوانو شاعرانو سره، لیکوالانو سره، د قلم خاوندانو سره خپرونه د دوی په پېژندنه باندې پیلوم. غواړم تاسو سره هم خپرونه ستاسو په پېژندنه باندې پیل کړم. رفیع الله ریحان څوک دی؟ چېرته زېږېدلی؟ څومره زده کړې کړي؟ اوس په څه کارونو باندې بوخت دی؟ مهرباني. نوم خو مې رفیع الله ریحان، اصل کې د میدان وردګو د ولایت اوسېدونکی یم چې همدلته میدان وردګو کې پیدا شوی یم. تر 12م صنف په مې زده کړې هم په خپله لیسه کې کړي دي. او د هغې نه وروسته کانکور د امتحان څخه د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته کامیاب شوم چې هغلته لاړم ومې لوستل. اوس هم د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کوم او لګیا یو پکې، خو اوس مهال بند شوي دي درسونه راباندې. او د هغې ترڅنګ ادبیات او ژورنالیزم، یعنې لکه ډېر سره تړلي مسایل دي، خور ورور تړلي رشتې دي. بالکل مثال ورته ورکړو. نو زما لومړي سر کې هم ژورنالیزم سره ډېره جوړه وه، خو بدبختانه وایم که خوشبختانه وایم چې ژورنالیزم پوهنځي ته خپله کامیاب نه شوم. نو همغه و چې وایي څوک چې زحمت وباسي یا یو څه غواړي حتما ورته لاسته ورځي. هغه خپلې هلې ځلې او کوششونه و چې لاړم راډیو ته او هلته مې کار شروع کړي افتخاري بڼه باندې. او کله چې یو څوک چېرته ځي او کار کوي، د هغې لاسته راوړنې بیا د هغوی په مخ کې ودرېږي. ما ډېر په کم وخت کې په راډیو کې دومره لاسته راوړنې پیدا کړلې چې یعنې ما ته د یو بخش یا د پښتو بخش ټول مسؤلیت ما ته په ډېر کم وخت کې راوسپاره. نو اوس هم په بلخ کې د راډیو کې د پښتو څانګې مسؤل یم، ترڅنګ درسونه هم وایم او کله کله استاد سره راغلی یم. دا به هم د شاعرۍ او لیکوالۍ برکت وي. نو هر څوک چې ادبیات وایي او بیا د شاعرۍ سره یو څه مینه ولري، هغه حتما بیا خپل کلم هم خوروي. همغه کلم وجه ده چې نن تاسو سره یم. ډېر خوشحاله. ډېره مننه. ریحان صاحب، که پام وکړو پوهنتون مو ادبیات مو په زلمیتوب کې شروع کړي، خو له دې نه راته ووایي چې له شاعرۍ سره، له ادبیاتو سره، یعنې زه باور لرم چې له پوهنتون نه به مخکې اشنا وئ. څومره وخت کېږي چې ورسره اشنا شوي؟ د شاعرۍ په اړه که زه وایم چې یعنې دا پوښتنه ما نه ډېر وخت هم شوې ده چې تا شاعري کله شروع کړې ده.
د ښه مې په یاد دی چې زموږ یو استاد و، ښه شاعر و، د مکتب په دوران کې یادوم. هغه به موږ ته چې کله درس ویلو نو موږ به ډېر کولو دې ته تشویقولو چې تاسو کولی شئ ډېره یوه ښه شاعري وکئ. نو زموږ په سیم کې بیا نو 2 کسه وو چې یو زه وم یو مې بل هم سیمپی و، او اوس به هم که ورځ زمونږ ویني یا مو غږ بیا اوري نو قدرت الله همت نومېدو. نو زه همغه کس و چې موږ په سیم کې شاعري کوله. همغه وخت نه به موږ وړه شاعري ټپیزې مو هم لیکلې، لنډۍ مو هم لیکلې دي، بیا مو استاد ته ښکارول، هغې به موږ که به خرابې هم وي خو موږ یې تشویقولو. همغه وخت د پیل وخت یې و که نه؟ لسم سیم کې زما د شاعرۍ نه پیل دی چې ما لسم سیم نه شروع کړی. خو بیا نو که موږ ووایو چې موږ د شاعرۍ چوکاټ ته لوېدلي هغه به وروسته لوېدلي. او یعنې تقریبا 4-5 کاله به کېږي. او همداسې ډېره مننه. یعنې نام خو دا ډېر وخت کېږي. اوس راځو دې ته چې یو شاعر باید خپلې ټولنې ته د شعر په ژبه، تاسو هم د دې ټولنې یو ځوان لیکوال یئ، باور لرم چې ټولنه ښه درک کوئ. څه شی باید دی په خپله ژبه ټولنې ته وړاندې کړي؟ ټولنه ډېره څه ته اړتیا لري. خو د شاعر لومړی مسؤلیت همدا وي چې هغه که شعر لیکي باید دا معنا نه چې د ده شعر یو څوک خوښ کړي، باید نور ډېرې موضوعات شته چې هغې ټولو ته باید خپله فکر پکې وکړي. لومړی مثال چې ټولنه زموږ منفي اړخ ته به ونه ځي. اوس موږ ډېر شاعران لرو، زه خپله زما شاعري شاید تاسو لوستې وي تر ډېره پورې، او تر ما مثال میکده او شراب او دا ما تر اوسه په شعر کې نه دي راوړي، او نه غواړم چې پکې رایه ولم. د دې معنا دا نه شوه چې زه نشم کولی پکې رایه نه وړم که نه. خو که چېرته یو نن سبا دغه زما شاعري څوک لولي، هغه ماته یو منفي ټکی همدا ښایي وایي دې شراب یاد کړي، دې میکده یاده کړې او میخانه ده او دا دي. دا یو منفي اړخ شو چې باید دغه اړخونه موږ د خپلې شاعرۍ نه وباسو که نه. یعنې ځکه اوس که زه نن په خپل شعر کې داسې یو دا کلمات یاد کړم، سبا یو کس راځي چې زما شاعري لولي، هغې ته شاید همدغه یو بیت ورته خوند ورکړي میکده، سبا ځي هغه همدغه کارونه کوي، نشې کوي که نه. یعنې موږ خپله خلک منفي اړخ خواته کشوو که نه په دې کار سره. موږ ډېر شاعران لرو چې خلک خپله منفي خواته کشوي، خو زه چې وایم چې شاعر باید دا کار ونه کړي. صحیح ده. همداسې تر څنګ اوس که شاعر غواړي چې دی د رښتیا ټولنې ته خدمت وکړي، دی باید د ټولنې ستونزې راپورته کړي چې دغه ستونزه ده او دغه یې حل ده. که یو څوک د رښتیا واقعیت غواړي چې زه ښه شاعر شم او ټولنې ته ښه پیغام ورکړم، که یو غزل موږ لیکو هغه یو غزل 15 بیته راځي، د هغې نه پورته هر څومره چې کوي که نه تر 14 پورې، نو بیا موضوع چې وي په سر کې د موضوع ستونزې په یو غزل کې تر څنګ د هغو ته حل لارې په یو غزل کې موږ ټول راجوړولی شو. که یو څه شاعر ښه شاعر وي په ځان باندې یو څه قدرت ولري چې وکولی شي ښه شعر ولیکي، په سر کې ستونزې په لومړی بیت او دوهم بیت کې، په درېیم بیت کې او څلورم پنځم بیت کې کولی شي چې دغه ستونزو حل لاره هم ورته جوړه. دا پر موږ هغه غزل دی، زه بیا خپله دې غزل دا غزل هم په دې پورته. ډېره زیاته مننه. ساسپاند مینې ته د افغانستان جنګ ځپلی ملت څومره اړتیا لري؟ خو مینه خو هم فرق لري. خو مینه د ملت سره مینه، له یو بل سره مینه، زموږ ستاسو ترمنځ ورورولي، مینه او محبت. زما یو بیت و چې زما ذهن ته اوس راشي، خو خیر د ده بیت تېر شو، فکر کوم همداسې و چې زه پښتون ته ازبک او تا زاړی، فکر کوم همداسې و، ورک له موږ دا ټکي تور شي ژوند په ژوند شي. یعنې دغه د سر هغې فکر کوم هلکه کنی شو. نو که موږ یا دغه موږ پښتانه او هزاره، تاجک، ازبک، همدغه بلوڅ او دا ورونه یو بل ته د ورورۍ لاس ورنه کړو، او شاعر په دې کې دوی یو بل ته راغه نه کړي که نه، ونه هڅوي ته ونه هڅوي چې تاسو راشئ یو د بل ورونه شئ، یو بل ته لاس ورکړي، تر څو زموږ د ویجاړ شوی هېواد جوړ شي، دغه 40 کلنه جګړه د منځه لاړه شي. یو هغه ژوند هسې موږ وایو چې ژوند ښکلی دی، ډېر مو اورېدلي ژوند ښکلی دی، خو که موږ وګورو د خپل ژوند لپاره څومره کار پکار دی. دغه ژوند واقعیت چې ډېر ښکلی دی، خو دا ژوند نه لکه ټول چې موږ اوس تېروو په دې جنګونو کې. څنګه به ژوند ښکلی دی؟ یو بل نه کرکه، یو بل نه کرکه کوو، یو بل نه نفرت کوو، چاته په مخه نه ورځو، جنګ کوو، وژنو، خلک مو وژلي دي او پسې
هغه دې خوا نه راځي په ما دې کاپي ټاپه لګي، یو بل راځي په بل دې کاپي ټاپه لګوي. همداسې شاعران کران شاعران هم خپله وایي چې پلانکي والا ما ته دې کافر ویل او فلسطین ته دې کافر ویل. که موږ مینه وکړو، محبت وکړو، د انسانیت سره مینه وکړو، نو دا هېواد به زموږ راتلونکي نسل ته به زموږ یو ښه پیغام هم بیا پاتې شي چې دوی ډېر ښه ژوند کړی و. ډېره زیاته مننه ریحان صاحب. پوښتنې خو ډېرې زیاتې دي، خو اوس به راشو ستاسو یو کلام د غواړي یو کلام واورو. واقعا ستاسو شاعري زما ډېره خوښېږي، فیسبوک کې هم ډېر وخت لولم. مهرباني. ډېره مننه. غزل درته وایم تاسو ته دې هم ډالۍ وي ټولو لیدونکو ته. وایي کیسې د مینې وې پخوا اوس خو ملنډې وهي، کیسې د مینې وې پخوا اوس خو ملنډې وهي، لومړی دې لوټ کړي او بیا بل سړي ته منډې وهي. او زمونږ د کلي څو مشران د رب په ځمکه ښخ کړي. زموږ د کلي څو مشران د رب په ځمکه ښخ کړي. مننه. زمونږ د کلي څو مشران د رب په ځمکه ښخ کړي، حق د غریب وي دوی به ځان ته پکې ونډې وهي. دا بیت بیا ووایه، ډېر خوند. مننه. زمونږ د کلي څو مشران د رب په ځمکه ښخ کړي، حق د غریب وي دوی به ځان ته پکې ونډې وهي. او ژوند مو تر دې حده بدرنګ دی مسلسل هره ورځ، ژوند مو تر دې حده بدرنګ دی مسلسل هره ورځ، خویندې د ورونو سر ته ناستې وي او ټنډې وهي. آها، ډېر خوندور. مننه. ژوند مو تر دې حده بدرنګ دی مسلسل هره ورځ، خویندې د ورونو سره ته ناستې وي او ټنډې وهي. په دې هېواد کې انجینر به څنګه نشي شتمن؟ په دې هېواد کې مننه. په دې هېواد کې انجینر به څنګه نشي شتمن، له پروژې چې نیمایي پیسې بربنډې وهي. او وطن به څنګه شي ودان، سپرلی به څه سمسور شي. وطن به څنګه شي، وطن به څنګه شي ودان، سپرلی به څه سمسور شي، چې هر سړی تبر په لاس وي ونې شنډې وهي. او څوک یې بیخي د اورېدو نشته دي وریحانه، څوک یې بیخي د اورېدو نشته دي وریحانه، څوک یې بیخي د اورېدو نشته دي وریحانه، چیغې ډوډۍ پسې بچیان د هرې کونډې وهي. ډېر خوندور، ډېر خوندور. ریحان صاحب بېرته راګرځو، څنګه مو خوښه ده چې یو لنډه شاندمه به واخلو؟ قدرمنو لیدونکو، ورځو لنډه شاندمه لرو، له دمې نه وروسته بیا هم موږ له تاسو سره یو. منګیا مو واړو. جهان ټول دیوال دیوال دی، زه ناهیلی شم که نه شم، ناممکن پکې وصال دی. زه ناهیلی شم که نه شم، طلایي ویښتان دې ګوره پکې سپین تارونه ښکاري، نن مې پام شو دا څه حال دی. زه ناهیلی شم که نه شم، د راتلو وعده دې راکړه خو لهجه دې وبدله، اوس مې ذهن کې دا سوال دی. زه ناهیلی شم که نه شم، هغه سترګې چې پر سر یې زه له ټولې دنیا تېر وم، اوس د بل د کور مشال دی. زه ناهیلی شم که نه شم، هغه سترګې چې پر سر یې زه له ټولې دنیا تېر وم، اوس د بل د کور مشال دی. زه ناهیلی شم که نه شم. او شاته هم راګرځېدل حمیمه اوس هم اسانه نه دي، شاته هم راګرځېدل حمیمه اوس اسانه نه دي، مخ ته تګ هم لوی جنجال دی. زه ناهیلی شم که نه شم، جهان ټول دیوال دیوال دی، زه ناهیلی شم که نه شم، ناممکن پکې وصال دی. زه ناهیلی شم که نه شم. قدرمنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. د حافظ حمیم جلالزي بیتونه چې تاسو ته مې وړاندې کړل په خپرونه کې راسره تکړه ځوان شاعر او لیکوال رفیع الله ریحان میلمه دی. ریحان صاحب، په دې هیله یم چې راسره ستړی شوی نه یې. نه هیله کومه. کور ودان. ریحان صاحب، تاسې د دې ټولنې یو ځوان لیکوال او شاعر یئ،
په شعر کې په ادبیاتو کې مو څومره نوښت تر سترګو کېږي؟ مهرباني کله دې نه راته وغږېږئ. او یو خاطر که واړه و نوښت هم پکې شته دی، خو البته چې دې ته څوک فکر نه کوي، د چا ورته پام شوی نه ده. مثال یو مهم نوښت چې دی پکې د رازو بخزاده دانش ته، زموږ یو ډېر تکړه شاعر دی، هغې یو نظم ولوسته، وایي زه به نه لیونی کېږم. ډېر مشهوره نظم یې دی، کتاب یې په همدې نامه باندې چاپ شو. د هغې د دانش صاحب نه مخکې په هغه کالب کې چا نظم نه و لیکلی، نه چا ویلی. او لومړی کس چې و هغه دانش صاحب و چې ولیکه او جوړ یې کړو. که نه هغه چوکاټ نه درلودو. که نظم ته راشو، موږ په نظم کې ادبیاتو ځان ته چوکاټ لرو، خو دا د هغه چوکاټ نه وتلی و. یو لوی نوښت همدا دی پکې. همداسې اوس پښتو ادبیات کې خو نور هم نوښتونه راغلل. کیسهګۍ پکې راغله په لیکوالۍ په برخه کې. سپین شعر پکې راغی. سپین شعر نه مخکې و، خو کار نه دی ورته شوی. کار عمر نه ورته شوی لکه اوس کار ورته شوی. او کیسهګۍ چې وه اوس وختو کې راغلی. همداسې د بخزاده دانش صاحب نظم هم راواخلو. بخزاده دانش صاحب نظم چې کله ولیکو، اوس د بخزاده دانش صاحب په لاره باندې لکه یو سبک چې جوړ شوی وي. ډېرو شاعرانو د بخزاده دانش صاحب په سبک باندې دلته قلم وخوځاوه، نظمونه یې ورباندې ولیکل د دانش صاحب په رقم باندې. د زموږ یو لویه لاسته راوړنه ده او یو لوی نوښت دی پښتو ادبیاتو کې، او بیا خصوصا په شاعرۍ کې. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. بلخ کې ادبي خوځښتونه، ادبي غونډې، فعالیتونه څنګه روان دي؟ مهرباني له دې نه راته ووایئ. بلخ کې د قرنطین نه مخکې خو ښه روان و، ښه په ټاپ کې روان و، چې هلته بلخ ادبي ټولنه ده او لارښود ادبي بهیر دی، بلخ ادبي خوځښت دی، چاربولک ادبي بهیر دی. ټولو په یو وخت کې فعالیت کولو او ټولو ته ځوانان ورتلل، شاعران ورتلل، فرهنګي فعالان ټول ورته ورتلل. ښه روان دی. او خو بعضې ستونزې شته دي چې هغه عمل ته پاتې دي ښې. کور ودان په ادبي غونډو کې خو به ګډون کوئ. هلته دغه ادبي غونډې په ځوانانو باندې څومره ښه اغېزه لري او ځوانانو سره څومره مرسته کړې ده؟ که موږ وګورو نه خو دا اوس دغه ادبي بهیرونو، ادبي غونډو له برکته زموږ ځوانان ډېرو ښو ځایونو ته ورسېدل. همداراز د دوی کلم په ټولنه کې ډېر ګړندی شوی دی، ډېر ښه کار کوي. هلته څنګه ده؟ په ځوانانو باندې څومره ښې اغېزې کوي؟ اغېزه لري، ډېره لري. ما تقریبا یو 6 میاشتې بلخ ادبي خوځښت سره پاتې شوم. د هغې نه وروسته زه لارښود ادبي بهیر ته تللم، لږ نږدې و راته. هلته په هغه ځای کې خو ما د دې بهیرونو هغه مثبت تاثیرات لیدلي وو. نو زه لارښود بهیر ته لاړم. هغلته بیا ما ته د اړیکو مسؤلیت راکړ چې ته به مثلا یا اعلان کې یا به نشرات کې دي. په هغه وخت کې ما ډېر کوششونه وکړل، ځوانان مې جذب کړل بهیرونو ته. خو په لومړي وختو کې بیل وای چې دا به مونږ ته ګټه نه کوي، په در نه خوري، مونږ ورته نه ورځو. وای تجارت دی که نه، زمونږ په سر به پیسې اخلي. خو چې کله دوی 1 میاشت 2 میاشتې راغلل، هغه غونډې ولیدلې او دوی په خپله په ځان کې یو څه حس کړل چې یو څه خو مو زده کړل. د هغې نه وروسته یې موږ ته ویل چې والله تا نه ډېره مننه، مونږ اوس یو څه زده کړو، مونږ اوس د بهیر په معنا باندې پوه شو. کور ودان راځو دې ته چې کتاب مو چاپ شوی دی او که نه دی، او په خیر سره که چاپېږي څه وخت به چاپېږي؟ د کتاب شاعري مې ډېره مخکې شروع کړې ده او کتاب هم چاپ نه ورته وایم چې چاپ دی، ځکه له کره کتنې هم راوتی دی او احساس صاحب ډېرې مشورې پکې راکړې دي، د بلخ ادبي خوځښت مشر. نو همدغسې خو قرنطین د مطبعې بندې شوې، اوس خو چاپېږي هم نه. او دا زه بیا ټولو مینوالو ته وعده ورکوم چې انشاءالله څنګه قرنطین مات شو نو 10 ورځو کې به انشاءالله زما کتاب ورته چاپېږي. یعنې زیری شته چې انشاءالله چې زیری شته کتاب دې چاپ شي، هم د لیکوالۍ په برخه کې هم د شاعرۍ په برخه کې. ډېر ښه. په شعري ټولګې نه خو مو راته ویل چې انشاءالله چې نږدې وختونو کې به چاپ شي. په نثر کې مو څومره کار کړی دی؟ په نثر کې څومره کار کوئ لګیا چې د خپرونې وخت هم ختم نشي؟ په لنډو کې وایم زمونږ اوسني لیکوالانو چې کوم نثر لیکلی، یعنې ما خپله ناول په حساب کې درته وایم، ناول په حساب کې که موږ وګورو یو 2 ناول نظر ته ښه مثال زارو که تاسو لوستی د نصیر احمد احمدي صاحب ناول ده، پای منفي ده ډېر. حسین ناول که وګورئ د هغې پای هم ډېر منفي ده، منفي اړخ، یعنې
هغه اخر چې دی یو مثبت نه دی. یو څوک زحمت کش کوي خو اخر ته چې رسي ناکام کیږي. یعنې دا داسې ناولونه د که دوی د د احمدي رقم دي. صاحب هغه ته راشو لیکوالۍ ته راشو نو خو دا په لیکوالۍ کې نثر مونږ کې خو ټاپ سړی دی. مونږ هېڅ خبره ډېره ښه کرکټر دی، خانزورکشي پکې کوي، خو هغه اخر یې ما درته وښودلو. یعنې وی ګوره تر اخره پورې اخر کې د چې ولوستو هسې به دې غمجن کړي، نور به څه ترې زده نه کړي. خو یعنې هغه په هغه زرو ناول کې که نه زرو یو ځوان مینه کوي، په اخر کې دواړه مړه کېږي. یو څوک چې مینه کوي باید دې ته مړه نه شي چې خلک مینې ته زړه ښه کړي. زما اند دی د یو لیکوال پای زما اند دی. ځکه احمدي صاحب هلته دواړه وژلي دي، همداسې هوسۍ کې هم دواړه وژل شوي دي، هلته یې مینه کړې ده. خو زه وایم چې نه، زما په ناول کې چې دی انشاءالله د مینهوالو لاسته به چې ورځي دوی به مثبت پیغام اخلي، دوی به مینه کوي، په مینه کې به کامیاب راځي او مړه کېږي به هم نه. یعنې انشاءالله چې زحمت به هم دا ګالي. زیری موږ ته راکوئ چې په انشاءالله نثر کې به هم انشاءالله چې انشاءالله د لومړی خو شعري ټولګه ده، شعري ټولګه نه به په ډېر کم وخت کې ده. ژباړې کوئ؟ ژباړې مې نه دي کړې. ډېره مننه. څنګه مو خوښه ده؟ یو کلام به مو واورو، وخت هم کم دی، بیا به ورځو خپرونې بله برخې ته. غزل وایم، یو نظم مې لیکلی دا وایم. ارشاد مهرباني. وایي چې لږ داسې د مینې اړخ ته د دا ځل په دې کې لږ مینهوالو ته یا لیدونکو ته وایي چې وایي له خولې آه ویستلی نشم. مننه. له خولې آه ویستلی نشم، په دنیا مې زړه خوږېږي، هسې نه په انسانانو زما له خولې وتلې چیغه د قیامت نه زوروره. هسې نه په انسانانو زما له خولې وتلې چیغه د قیامت نه زوروره. هر سړی په زړه لاس کېږدي، هر سړی له درده مړ شي، داسې حال مې په کار نه دی دا چې هر څه تېرومه، دا یو آه به هم ساتمه. له خولې آه ویستلی نشم، زه نیولی قسم یم، ما ته ډېر وخت یې همدا ویل، یاره مونږ خو کلیوال یو، مینه مونږ کې د لوی جرم، او زه هم د پلار په واکې که خدای مه کړه زه ستا نه شوم. مینه مونږ کې د لوی جرم، او زه هم د پلار په واکې که خدای مه کړه زه ستا نه شوم. ته به هر څه زړه کې ساتي، هسې نه چې څوک خبر شي او دا ټول کلی په شر شي. هسې نه چې څوک خبر شي او دا ټول کلی په شر شي. زما او ستا طرفداران خو بیخي نه ښکاري په چم کې، ولالیه بیا هم غوښ شه چې هر څه به زړه کې ساتې. له خولې آه ویستلی نشم، له خولې آه ویستلی نشم، په ادې مې زړګی درد کړي، شپه ورځ وي راته ناسته، د ټیکري پیڅکل هم ده کړي بیا په ټنډه بیا د ټیکري پیڅکل هم ده کړي زما په ټنډه یې خوراک لاس په سر راباندې کېږدي، او بیا ورو ورو زړه کې وایي زویه خدای دې سبب وکړه، زویه خدای دې راته جوړ کړه، زویه زه در باندې پوه یم، تا په عشق کې ځان خوړلی، ساه دې راغله تر ستونې، بس یو آه در پکې پاتې بیا هم تمه له څښتن کړم، بس یو آه در پکې پاتې بیا هم تمه له څښتن کړم، تا به سم راته رک روغ کړي، زه له ځان سره بیا وایم مورې ستا خبرې ټیک دي خو زما علاج دروغ دی. واه واه، ډېر خوندور، ډېر خوندور. ډېره مننه. ریحان صاحب وخت کم دی نو بخښنه غواړو چې نور خپرونو ته ادامه نشو ورکولی. دا د ابزار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده، په دې کې په لنډه توګه غواړو ستاسو یو لنډ پیغام ولیکو او دغه پیغام مو لیدونکو سره مو شریک کړئ. مهرباني. ډېره مننه. مهرباني لیدونکي به هم په تمه چې څه مو لیکلي ورسره شریک. پیغام مې ډېر لنډ دی. له انسان او انسانیت سره مینه وکړئ او مینې ته احترام وسکړئ. کور ودان ډېره زیاته مننه. ریحان صاحب چې خپرونې ته راغلی، کور ودان خوشحاله اوسئ. مننه چې موږ ته مو دعوت راکړو او د ابزار خپرونه کې مو له مینهوالو سره او همداسې له هېوادوالو سره د زړه ډېره مننه. کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله مو موږ وزغملو ومو څارلو. تر بیا چې ستاسې درانه چوپړ ته راځم، په الله مو سپارم، الله مل شه.